السلام علیکم، زه یم احسان الله. ملګرو به د سکرین باندې به تاسو ته دغه پکچر ښکاري چې دا د بابر اعظم پکچر دی او نن زموږ ریاکشن ویډیو هم په بابر اعظم باندې ده. بله ورځ چې د اسلام آباد یونایټډ او د پېښور زلمي کوم میچ و، نو په هغې کې بابر اعظم یو ریکارډ جوړ کړو چې په 63 بالونو باندې 111 رن نټ آوټ پاتې شو. په دغې میچ دوران کې چې دی نو د بابر اعظم مور هم دغه میچ ته ناسته وه او لاس کې تاسو ته دغه پکچر ښکاري چې د بابر اعظم سره بیا یو تصویر هم ایستی دی. ولې چې دا د بابر اعظم د مور دعاګانې دي، د بابر اعظم د فینس دعاګانې دي چې بابر اعظم دغه شانتې پام کې دی او بیټینګ کوي. ملګرو د پېښور زلمي ټیم چې کوم اونر دی جاوید افریدي، هغه بابر اعظم ته یو ګاډی هم ګفټ کو. ولې چې دا د بابر اعظم چې دی نو دا هغه محنت دی، کوم محنت چې په ځان باندې کوي. ولې چې په بابر اعظم پسې ډېر سپي غاپي چې یاره بابر اعظم ګیم نه کوي، بابر اعظم چې دی بیټینګ نشي کولی، بابر اعظم سټرایک ریټ ډېر سلو دی. خو بابر اعظم هغې خلکو له په خوله نه هغو له په بیټ باندې جواب ورکوي. تاسو وګورئ که نه، بابر اعظم ډېر زیات په پام کې دی چې فیصل 9 کې چې دی د بابر اعظم په رنزونو کې هم په ټاپ 10 کې روان دی چې 330 رنزونه دي په 5 میچو کې بابر اعظم وکړه. لا د بابر اعظم 15 میچونه نور هم پاتې دي. انشاءالله دا فیصل چې دی دا به بابر اعظم ټاپ کوي او زموږ دعاګانې هم دي چې بابر اعظم پېښور زلمي کوم ټیم چې دی په هغه باندې فاینل هم وګټي. نو ملګرو دغه ورکوټو غونته ویډیو د هغې کسانو ته کومه چې کوم نفرتوال چې دي په بابر اعظم باندې تنقیدونه کوي او په بابر اعظم ته ګوتې نیسي چې یاره بابر اعظم ګیم نه کوي. نو تاسو ثابته کړه که نه چې بابر اعظم په هر ځای کې په هر پیچ په هر کنډیشن باندې هغه د ډېر ښکلی ګیم کوي، ډېر ښه پرفارمنس ورکوي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره یې لازم شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل، فیسبوک پیج لازمي لایک، فالو، سبسکرایب کړئ. الله پامان.